أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، زما د طرفه بازان ته ووایاست چې نن شپه ستا رب پرویز زما د رب په اراده د هغه د زوی شیرویه د طرفه ووژل سو. د بازان نفر وویل چې هغه نن شپه وژل سوی وي، نو تا ته خبر څنګه راغلی؟ د فارس څخه تر دغه ځایه په یوه میاشت خبر را رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه الله جل جلاله خبر کړم. هغه وویل: ستا دغه جواب دی؟ آیا دغه شی و پاچا ته ولیکو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، زما جواب دغه دی، او بازان ته دغه خبر وروړئ او ورته ووایاست چې زما دین او سلطه به تر هغه ځایه ورسیږي چې د کسرا پاچهي رسېدلې ده. او ورته ووایاست که مسلمان سوې دغه چې ستا تر لاس لاندې دي دغه به درکم، او پر دغه خپل قوم به دې پاچا پرېږدم. نفر هم بیرته یمن ته ولاړه او بازان ته یې دغه خبر ووایه. بازان په تعجب کې سو چې دا څنګه جواب دی، او تر دغه وخته و یمن ته د پرویز د وژل کېدو خبر نور را رسېدلی. بازان ویل: دغه خبر یې په کومه شپه تاسو ته ووایه. دوی هغه شپه ور وښول. بازان ویل: تر هغو به انتظار کوو چې موږ ته څه خبر را رسیږي. خو واقعا هم په دغه وختو کې چې د کسرا لښکرو د قیصر په مقابل کې بده ماته خوړلې وه، هلته په پارس کې د کسرا پر ضد د خپلې کورنۍ د طرفه څخه یو لوی انقلاب شروع سوی و. څو په دغه شپه چې د سې شنبې شپه وه او د هجرت د اووم کال د جمادی الاول 11 وه، د کسرا زوی شیرویه خپل پلار وواژه او پاچهي پر خپل نامه اعلان کړه. پس له لږو شپو څخه و یمن ته د شیرویه د طرفه لیک را ورسېدی چې بازان ته یې د خپل پلار د وژلو سبب او تاریخ لیکلی، او دا یې هم ورته لیکلي وه چې هغه څوک چې د هغه په باره کې زما پلار لیک درلېږلی و، په هغه اوس کار مه لرئ تر څو زما امر در رسیږي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موضوع تر امر ثانی پورې معطله کړه. او دا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وه چې نن شپه. دلته نو بازان وویل: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بازان مسلمان سو، او هغه فارسیان چې په یمن کې د بازان سره وه هغه هم مسلمانان سوه. په دغه ورځ بازان اعلان وکړي چې موږ د فارس په عوض د مدینې منورې د حکم تابع یو. نو یمن د مسلمانانو د امر تابع سو. دا هغه معلومات وه چې اسلام څنګه و یمن ته داخل سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه پلاس و منذر ابن ساویته چې د بحرین امیر او پاچاو لیک ور ولېږئ چې په هغه لیک یې و اسلام ته دعوتاوه. ورونو، هغه وخت بحرین یوازې دغه اوسنی بحرین نه و، بلکې موجوده بحرین او د احسا یا احسا ټوله منطقه پکښې داخله وه. دغه ټوله منطقې ته بحرین ویل کېده. دغه لیک هم د تاریخ په کتابو کې موجود دی. لفظ او عبارت یې هغه د کسرا د لیک سره یو شی دی. څرنګه چې منذر ابن ساوی عاقل او هوښیار سړی و، نو یې د علا
ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې ډېرې پوښتنې وکړې او الله هم پوره جوابونه ورته وویل. حتی د نجاشي په اسلام یې خبر کړي، د بازان د اسلام حال یې ورته ووایه او هغه نورې لوی لوی قبیلې چې اسلام ته داخلي سوي وې لکه خزاعه او داسې نورې، د هغو په اسلام یې خبر کړي او ویل اسلام په ټوله جزیرة العرب کې نشر سوی دی. دلته نو د منذر ابن ساوي وزړه ته اسلام داخل سو او د بحرین پاچا هم مسلمان سو. بیا یې خپل قوم هم و اسلام ته دعوت کړي، ځینې مسلمانان سوه او ځینو یې اسلام رد کړي. نو منذر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولیکل: اما بعد یا رسول الله، ما ستا لیک د بحرین و اهل ته ووایه، ځینو یې اسلام خوښ کړي او پکښې داخل سوه او ځینو رد کړي. څرنګه چې زما په مځکه کې یهود او مجوس ستا، د هغو په باره کې ستا امر راته بیان که چې هغسې ورسره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ولیکل: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى منذر ابن ساوي، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. زه الله عز وجل در پیادوم او هر هغه څوک چې نصیحت کوي په حقیقت کې هغه خپل ځان ته نصیحت کوي، یعنی ګټه یې وده ته رسیږي، او هر هغه څوک چې زما د قاصد اطاعت کوي او د دوی د امر متابعت کوي هغه زما اطاعت او متابعت کوي. که چا و دوی ته نصیحت وکړي هغه ما ته نصیحت وکړي. او زما قاصدانو ته په خیر سره یادولې او زه و تا ته ستا د قوم شفاعت کوم. و مسلمانانو ته هغه څه ور پرېږده چې دوی پر هغه اسلام راوړی دي. که ګناهکاران د ګناهو څخه توبه وباسي، توبه یې قبوله که. او ته چې تر کومه وخته پورې د اصلاح کارونه کوې، موږ تا د خپله کاره څخه نه معزوله کوو. او هر هغه څوک چې پر یهودیت او مجوسیت پاته وي پر هغو جزیه کښېږده. اوس نو د بحرین هغه کسان چې و اسلام ته نسوه داخل پر خپل یهودیت او مجوسیت پاته سوه، د بحرین پاچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر پر هغو جزیه کښېښول. په دې ډول سره بحرین او د هغه شاوخوا د اسلام د امر تابع سوه. دغه د حدیبیې د صلح په موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا ته پرله پسې لیکونه لیږل او خلق یې د یوه الله جل جلاله و عبادت او د اسلام دین ته دعوتول. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجر ابن امیه المخزومی رضی الله تعالی عنه په لاس د یمن پاچا و حارث الحمیری ته لیک ورولېږي چې دغه حارث د یمن د یو څه حصې پاچا و، ځکه یمن په هغه وخت کې هم پر دوې حصې ویشل سوی و چې یوه حصه یې د فارسیانو په لاس کې وه چې بازان یې امیر او پاچا و او بیا مسلمان سو، او یو څه حصه یې د دغه حارث تر امر لاندې وه. خو حارث ته د لیک په رسېدو سره ډېر قهر او غضب ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې نه کوي قبول. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سلیط ابن عمرو العمري رضی الله تعالی عنه په لاس یو لیک و حوزه ابن علي حنفي ته ولېږي چې د یمامې مشر او پاچا و. یمامه د جزیرة العرب په مابین کې ده او دلته د بنو حنیفه قبیله اوسېده چې دغه قبیله په جزیرة العرب کې هغه ډېره لو قبیله وه او د دغه قبیلې مشر او رئیس حوزه ابن علي و. حوزه 100,000 جنګي نفر درلوده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه حوزه ته لیک ورولېږي چې داسې ورته لیکلي وه: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى حوزه ابن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر، فاسلم تسلم،
واجعل لك ما تحت يديك. سلیط رضی الله تعالی عنه چې دغه لیک و حوزه ته وروړي. حوزه ته معلومه وه چې اسلام ورځ په ورځ غالبه کیږي، نشریږي او ډیریږي. نو یې د سلیط ابن عمر رضی الله تعالی عنه ښه هرکلی وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې لیک ولیکي چې هغه داسې و: دا څونه ښه او ښایسته دین دی چې ته خلق ور دعوتوې، او عربو ته هم زما مقام او درجه ور معلوم دي. نو ته ماته په امر کې یو څه حصه راکه چې زه دې متابعت وکم. او سلیط رضی الله تعالی عنه ته یې هم ښه لباس او هدیه ورکړه. سلیط رضی الله تعالی عنه هم ټول شیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړه او د خپل سفر په حال یې خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د حوزه لیک ووایه نو یې وفرمایل چې د مځکې یوه ټوټه راڅخه وغواړي ور بې نه کم. دی او هر هغه څه چې د ده په لاس کې دي نیستي دي سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې د فتح څخه راغلی، جبریل علیه السلام خبر ورته راوړي چې حوزه مړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مګر یمامه په هغه کې به یو کذاب پیدا سي چې د نبوت دعوه به کوي او تر ما وروسته وژل کیږي. یوه د اصحاب کرامو څخه وویل: یا رسول الله څوک به وژني؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ته او ستا ملګري. چې داسې هم وسوه. په یمامه کې مسیلمة الکذاب پیدا سو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د مسلمانانو په لاس ووژل سو. نو حوزه د یمامې پاچا د دنیا طمعه وکړه. د اسلام قبلول د صدق او ایمان په سبب نه وه، بلکې طمعه پکښې پیدا سوه. ده لیده چې اسلام نشریږي، نو یې دا امید پیدا سو چې پر مسلمانانو خلیفه وي، خو نتیجه یې هغه سوه. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمان و پاچا ته د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په لاس لیک ولېږي. د عمان دوه پاچاهان وه چې دواړه ورونه وه، یو جیفر او بل عبد نومېدی چې د جلندي زامن وه. دواړه ورونه په شراکت د عمان پاچاهان او رئیسان وه چې هغه لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله الى جیفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. يعني زه تاسې دواړه و اسلام ته رابولم، مسلمانان سي چې سالم پاته سي. زه و ټولو خلقو ته رسول الله یم چې ژوندي انسانان د الله جل جلاله څخه وبېروم او پر کافرانو باندې قول د عذاب حق او صادقه سي. که تاسې په اسلام سره اقرار وکړئ، تاسې به پر خپله پاچهي پرېږدم، او که مو د اسلام څخه انکار وکړئ، ستاسې پاچهي زائلېدونکې ده. اسان به ستاسې مځکه تر پښو لاندې کړي او زما نبوت به ستاسې پر ملک ښکاره او غالبه سي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لیک د رسولو دپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړ. اوس نو د مدینې منورې څخه تر عمان پورې ډېره زیاته لار ده، خاصتا چې په لار کې هغه ربع خالي هم شته چې وچ دشت دی. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مستقیم عمان ته نه ولاړی، اول و احسا ته ولاړی چې بحرین دی، او بیا د هغه ځای څخه پر خلیج ورهیسو څو عمان ته ورورسېدی. نور قاصدانو چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک واخیستی،
مستقیم به هغه پاچا ته ورغله، مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې ډېر هوښیار او ذکي سړی و داسې یې ونه کړه، بلکې څو ورځې په عمان کې تېرې کړې او پاچا ته نه ورغلی. د دغه دوو پاچاهانو د حالاتو او خویو پوښتنه کوي، د طبیعت او اخلاقو پوښتنه یې کوي، چې شی خوښ چې شی ناخوښ دي، د څه شي څخه بیریږي او په څه شي خوشحاله کیږي. څو په پوره تفصیل سره د دوی معلومات ځان ته حاصل کړي او دا یې هم وسنجول چې په کومه طریقه سره به دوی اسلام ته دعوتوم. دا معلومات یې هم وکړه چې په دوی دوو ورونو کې کم یو حلیم او نرم دی چې ژر نه په قهر کیږي. نو دا ورته معلومه سوه چې کشر ورور چې عبد نومیږي تر جعفر پوست او حلیم سړی دی، نو یې د عبد د ملاقات غوښتنه وکړه. اوس به قصه په خپله و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته پرېږدو. عمر رضی الله تعالی عنه وایي د مدینې منورې څخه ووتم څو و عمان ته ورسېدم، نو مې هلته د عبد د ملاقات اراده وکړه، ځکه په دوو ورونو کې دی حلیم او د پاسته طبیعت خاوند و. نو ورغلم او ورته ومې ویل چې زه تا او ستا ورور ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قاصد یم. عبد ویل زما ورور په عمر تر ما ډېر او په پاچهۍ کې تر ما د مخه دی، زه به دې و هغه ته ورولم چې دغه ستا راوړی لیک ووایي. او بیا یې راته وویل ته و څه شي ته موږ دعوتوې؟ ما ویل زما دعوت و الله وحده لا شریک له ته دی، بې له الله به بل د هر شي عبادت پرېږدي او دا شاهدي به ادا کوئ چې محمد د الله بنده او رسول دی صلی الله علیه و وسلم. عبد ویل یا عمر ته د خپل قوم د یوه سردار زوی یې، ستا پلار څه وکړه؟ موږ د هغه متابعت کوو. ما ویل هغه مړ سو او پر محمد صلی الله علیه و وسلم یې ایمان نه راوړي، او زما دا خوښه وه چې کشکې مسلمان سوی وای او د محمد صلی الله علیه و وسلم تصدیق یې کړی وای، او زه هم تر ډېره وخته د ده پر رایه وم څو الله جل جلاله و اسلام ته هدایت کړم. عبد ویل د کومه وخته څخه دې د محمد صلی الله علیه و وسلم متابعت اختیار کړی دی؟ ما ویل د دغه نږدې وختو څخه. عبد ویل چیرې مسلمان سوې؟ ما ویل د نجاشي سره، او د نجاشي د اسلام قصه مې هم ورته وکړه چې هغه هم مسلمان سوی دی. عبد ویل نو د هغه قوم څه ورسره وکړه او د ده پاچهي څنګه سوه؟ ما ویل هغو قبول کړي او د ده متابعت یې وکړي. عبد ویل رهبان او اساقفه هم د نجاشي متابعت وکړي؟ ما ویل هو. عبد ویل یا عمر پر خپلو خبرو دې پام کوه، په سړي کې بل داسې بد او رسوا کوونکی خوی نسته لکه درواغ. ما ویل نه ما درواغ ویلي دي او نه زموږ په دین کې درواغ حلال دي. بیا عبد وویل زما په خیال چې هرقل د نجاشي په اسلام نه دی خبر سوی. ما ویل یا، بلکې هرقل د نجاشي په اسلام خبر سو. عبد ویل ته څه پوه او خبر سوې چې هرقل د نجاشي په اسلام خبر سو؟ ما ویل نجاشي و هرقل ته د کاله یو څه ورکول، کم وخت چې نجاشي مسلمان سو او د محمد صلی الله علیه و وسلم تصدیق یې وکړي، نو یې وویل یا والله که هرقل د کاله یو درهم را څخه وغواړي هم بې ور نه کم. و هرقل ته دغه د نجاشي خبره ورسېده او د هرقل ورور نیاق و هرقل ته وویل آیا ته هغه ستا مریی پرېږدې چې و تا ته اوس هغه کلنی مصرف نه درکوي او بې له ستا د دینه یې بل نوی دین اختیار کړی دی؟ هرقل ورته وویل یو سړی و، یو دین یې خوښ سو او هغه د ځان دپاره اختیار کړي، نو زه څه په وکم؟ او په والله که زه پر خپله پاچهي نه بیرېدلی ما به هم داسې کړي وای لکه ده چې وکړه. عبد ویل پام دې سته چې ته څه وایې؟ ما ویل په والله رښتیا درته وایم. عبد ویل ښه دا راته ووایه چې محمد صلی الله علیه و وسلم خلق په څه شي امر کوي او د څه شي څخه یې منع کوي؟ ما ویل د الله جل جلاله په طاعت یې امر کوي او د هغه د معصیت او نافرمانی څخه یې منع کوي، په نیکي او صله رحمي یې امر کوي،
د ظلم او تجاوز، د زنا او شرابو، د بوتانو او د صلیب د عبادت څخه یې منع کوي. عبد ویل دغه د ده دعوت څونه ښه دعوت دی. که زما ورور زما سره موافقه وکړي موږ به دواړه وده ته ورسو، پر ده به ایمان راوړو او تصدیق به وکړو. مګر زما ورور پر خپله پاچهي بیریږي، وایي پاچهي به مې د لاسه ووځي او زه به دغسې پاته سم. ما ورته وویل که دې ورور اسلام قبول کړي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر خپل قوم پاچا پرېږدي چې د اغنیاو څخه به زکات او صدقه اخلي او پر فقیرانو به ویشي. عبد ویل دا خو ډېر ښه کار دی، مګر صدقه څه شي ده؟ ما په مالو کې د اسلام په هغه فرض سوي زکات خبر کړي تر څو چې د اوښانو و زکات ته راورسېدم. عبد ویل یا عمر، آیا زموږ څخه هغه حیوانات هم اخیستل کیږي چې د شتي درختې خوري او اوبه څښي؟ ما ویل هو. ده ویل والله زه فکر نه کوم چې زموږ قوم دي د دغه کار اطاعت وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه څو ورځې دالته ورته پاته سوم او ده زما ټولې خبرې و خپل ورور ته ورسولې. څو ورور یې جعفر زه یوه ورځ ور وغوښتم او زه هم ورغلم. په دروازه کې دروازوانانو تر اوږو ونیولم. ویل چیرې ځې؟ جعفر ویل پرېږدئ. هغو پرېښولم. زه د ده مجلس ته ورغلم، غواړم چې کښېنم. حاضر باشانو و ناستې ته نه پرېښولم. ما و جعفر ته وکتل. ده ویل خپل حاجت دې ووایه. ما هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهر سوی لیک ورکړي. جعفر یې مهر خلاص کړي او لیک یې تر آخره ووایه. بیا یې لیک و خپل ورور عبد ته ورکړي. هغه هم لیک ووایه. مګر ما ولیده چې ورور یې تر ده نرم او پوست و. نو هغه پوښتنه راڅخه وکړه چې قریشو څه وکړه؟ ما ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې وکړي، یا دا چې دغه دین یې خوښ و په خپله یې اختیار کوي، یا د تورې په زور تابع سوه. ده ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره نور څوک ملګري دي؟ ما ویل هغه خلق چې اسلام یې خوښ سو او تر نورو ادیانو یې اختیار کوي. اسلام یې په خپلو عقلو سره وپېژندی سره د هدایته د الله جل جلاله چې دوی یې پوه کړه چې دوی په ضلالت او ګمراهي کې وه. یعنی الله جل جلاله دغه توفیق ورکړي چې حق او باطل یې وپېژندل. او ماته په دغه منطقه کې بې له تا څخه بل څوک نه دی را معلوم چې پر خپل دین دې پاته وي. او که ته نن ورځ مسلمان نه سې او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت ونه کړې، ستا مځکه به د مسلمانانو د اسانو تر پښو لاندې سي او ستا کښتونه به ټول نیز او نابود سي. نو مسلمان سه چې سالم پاته سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دې پر خپل قوم امیر پرېږدي. ستا منطقې ته به نه انسانان او نه اسان راځي، یعنی لښکر به نه درته راځي. جعفر ویل نن ورځ مهلت راکه او سبا راسه. د ده څخه ولاړم او بیا د ده ورور عبد ته ورغلم. عبد راته وویل یا عمر، زه ګمان کوم چې ورور به مې مسلمان سي که پر پاچهي ونه بیرېدی. خیر دغه ورځ تېره سوه او سبا و جعفر ته ورغلم، خو دروازوانانو اجازه را نه کړه چې ورسم. بیرته یې ورور عبد ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زه ستا ورور ته نه ور پرېښولم. عبد و جعفر ته وروستم. جعفر راته ویل ما په هغه شي کې فکر وکړي چې تا ورته دعوت کړم. ستا د دعوت معنا دا سوه چې زه تر ټولو عربو ضعیفه یم. که مې و دغه سړي ته چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، که مې و دغه سړي ته ټول هغه شیان ورکړه چې زه مالک یم، نو د ده اسان دلته نه راځي. مګر هو دا دې هم در معلومه وي که د ده لښکر دلته راغلی داسې جنگ او مقابله به وویني چې د هغه نورو جنګو چې ده کړي دي په مثل به نه وي. ما ویل په هر صورت زه د دې ځای څخه سبا ځم. کم وخت چې زما د تلو یقین سو نو هغه عبد ورور یې د ده سره ګوښه سو او ورته ویل موږ باید د هغو کسانو څخه نسو چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم مقابله یې کړې ده او هر چاته چې قاصد ورلېږلی دی هغو یې دعوت قبول کړی دی. کم وخت چې سهار سو ماته یې نفر راولېږي او دواړو ورونو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړي او ماته یې هلته د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختیار راکړي.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.